پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. یوه صحرا او ریګستاني علاقه چې له دې مخکې نه خاص شناخت و او نه خو خلکو د اوس په شان ورته مخه کړې وه، لیکن څه موده وروسته داسې کار وشو چې هغه صحرا په رنګینو او ښکلاګانو ښار بدله شوه. هغه کومه علاقه ده؟ هغه د عربو یو ښکلی ښار او هیواد دی، کوم ته چې دوبۍ یا د متحده عرب اماراتو نوم اخلي. دا څنګه داسې ترقي یافته ملک جوړ شو چې د ټولو نړۍ ورته مخه شوه، او دا د کوم شخصیت په وجه داسې پر مخ لاړی چې د دنیا په ملکونو کې د سیالانو سیال کړ؟ او هغه شخصیت څوک دی چې له یوې صحرا نه یې د نن سبا د دوبۍ ښکلی ښار جوړ کړ؟ نن په دې ویډیو کې به له تاسو سره د دې هر څه په اړه معلومات شریکوو، لیکن له دې نه مخکې چې ویډیو پر مخ بوځو نو د همیش په شان یو ځل بیا له تاسو ټولو نویو لیدونکو څخه په ډېر درنښت هیله ده چې که تر اوسه مو زموږ چینل پښتون ټایم نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ګنټي نشان وهئ تر څو زموږ داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي. د متحده عرب اماراتو صدر شیخ بن سلطان النهیان په کال 1913 کې په ابوظبي کې زیږېدلی دی. هغه د عیسی النهیان اولاد او د نسل څخه دی، کوم چې د ابوظبي د النهیان د قبیلې بانی وو. د شیخ زید د پلار او نیکونو څخه یو مشر وو چې نوم یې شیخ زید د ګریډ وو، چا چې له 1855 څخه تر 1909 پورې د موجوده عربي اماراتو د اوسني سیاسي او اقتصادي سیستم بنیاد ایښی وو. د شیخ زید د پلار نوم شیخ بن سلطان النهیان دی. شیخ زید په ځواني کې د دې هیواد په سیاست کې برخه درلوده. په 1855 کې د شیخ زید نیکه شیخ زیاد بن خلیفه النهیان د النهیان کورنۍ بنیاد کېښود او په ابوظبي باندې حکمراني کوله. هغه تر کال 1905 پورې د دې هیواد حکمران او دا د دوی یوه اوږده حکمراني وه. د شیخ زید پلار شیخ سلطان له 1922 څخه تر 1926 پورې حکومت وکړ او له 1926 څخه تر 1928 پورې د هغه تر شیخ خلیفه حکمران او بیا په 1918 کې د شیخ زید ورور شیخ شغبوت بن سلطان د ابوظبي باچا و. په کال 1955 کې شیخ زید د العین والی مقرر کړ او شیخ زید په همدې دنده پوره 20 کاله وظیفه ترسره کړه او په همدې دوران کې نوموړي ډېر اقتصادي او اجتماعي اصلاحات راوستل. په صحرا کې د اوسېدو په وجه نوموړي ته په صحرا کې د عربو د لیدو موقع په لاس ورغله او په همدې موقع په دې سیمه کې ډېر د کرنې اصلاحات راوستل او همدا وجه وه چې نوموړی ډېر ژر په همدې ولایت کې منلی شخص معرفي شو. په کال 1916 د اګست په میاشت کې ابوظبي خپلواکي واخیسته او شیخ زید یې پاچا شو. په کال 1901 د دسمبر په 2 نیټه د عربي اماراتو ټولو صوبو خپله ازادي اعلان کړه او متحده عربي امارات جوړ شو او منځته راغلل او بیا وروسته ټولو عربي ریاستونو په یوه شریکه ناسته کې نوموړی شیخ زید بن سلطان النهیان د متحده عرب اماراتو د رئیس په توګه وټاکل. شیخ زید د رئیس په ټاکل کېدو سره سم د عربي او اسلامي هیوادونو دورې وکړې تر څو ورسره ښه او دوستانه تعلقات جوړ کړي او همدارنګه د دغو هڅو په نتیجه کې ډېر ژر په نړۍ کې یو خاص مقام پیدا کړ. په کال 1916 د دسمبر په میاشت کې په دویم ځل او په کال 1981 د دسمبر په میاشت کې شیخ زید یو ځل بیا د 15 کالو دپاره د متحده عرب اماراتو د رئیس په توګه وټاکل شو. په 4 اګست 1991 کې په ابوظبي کې د شیخ زید د حکمراني 25مه جوبلي ولمانځل شوه او همدارنګه نوموړی په کال 1990 د دسمبر په میاشت کې یو ځل بیا د 5م ځل دپاره د متحده عربي اماراتو د رئیس په توګه وټاکل شو. په کال 1994 د فروری په میاشت کې شیخ زید د قتل، زنا او د منشیاتو
د سمګلینګ د جرمونو دپاره د اسلامي سزاګانو اعلان وکړ او په 2 دسمبر 1996 کې د شیخ زید د حکمرانی سلور جوبلی ولمانځل شو او نوموړی یې د شپږم ځل دپاره بیا په کال 2001 کې د متحده عرب اماراتو د رئیس په توګه وټاکل. نوموړي شیخ زید په خپله دې دوره کې متحده عرب امارات هغه یو اعلی مقام ته ورسول چې بل هیڅ هیواد په دومره کمه موده کې هغومره ترقي نه ده کړې. د نوموړي شیخ په حکمراني کې متحده عرب امارات یو نوی ترقي یافته ښکلی او سیاحتي ملک جوړ شو او په آخر کې نوموړی شیخ زید په 2 نومبر کال 2004 کې وفات شو او له ډېرې مودې څخه د ګردو په رنځ اخته و. شیخ زید هغه شخص چا چې یوه صحرا په دوبۍ بدله کړه. دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې د شیخ زید او د متحده عرب اماراتو په اړه مو تاسو ته چمتو کړې وه. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.